السلام علیکم ورحمت الله. محترم زه زاهد خان یم. نن تاسو ته په دې ویډیو کې د اپل د آیډي جوړولو طریقه ښیم. محترم او ډېر ملګري دي کله چې دوی د ایفون موبایل رانیسي نو بیا دوی ته تر ټولو لوی مشکل د اپل د آیډي جوړول وي. نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې داسې طریقه ښیم چې تاسو په هغه طریقه سره د اپل آیډي بې له کریډیټ کارډه جوړه کړئ. د دې آیډي د جوړولو لپاره باید تاسو لومړی په کروم براوزر یا هر براوزر چې ستاسو سره په موبایل، کمپیوټر یا لپټاپ کې درسره وي په هغه کې اپل آیډي سرچ کړئ. اپل آیډي کله چې تاسو اپل آیډي سرچ کړئ نو بیا تاسو پر دغه اپل آیډي پر سایټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ته دا صفحه خلاصه سوله په دې ځای کې بیا تاسو لاندې پر کریټ یور اپل آیډي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ته دا صفحه خلاصه سوله په دې صفحه کې تاسو وینئ چې ډېرې زیاتې وچې خانې دي او د هرې خانې ډکول ډېر ضروري او لازمي دي او باید تاسو په دا خانې په ډېر احتیاط سره ډکې کړئ. لومړی خانه ده د فرست نیم، په دې کې زه خپل نوم ورکوم، مثلا احمد. په دویم کې لاست نیم، مثلا خان. په دریمه خانه کې د هیواد انتخابول دي و تاسو چې د هر هیواد یاست هغه هیواد انتخابوي یا هسې یو هیواد انتخابوي هیڅ پروا نه لري. زه دلته افغانستان انتخابوم. د هغه څخه وروسته بیا د زیږون نیټه ده. په دې ځای کې تاسو به د زیږون نیټه ورکوئ، هغه که سمه وي که غلطه وي پروا نه لري. په دې خانه کې به تاسو د ایمیل ادرس ورکوئ. هر ایمیل باندې چې تاسو د آیډي جوړوئ هغه ایمیل ادرس به تاسو ورکوئ. زه اوس دلته خپل ایمیل وراچوم. دا د ما خپل ایمیل ورکړئ. په دې خانه کې به تاسو پاسورډ ورکوئ، خو د پاسورډ ورکولو په وخت کې باید تاسو په پام کې ولرئ چې ستاسو پاسورډ باید د کوچنۍ بیسي، د غټې بیسي او د عددونو د ټکو څخه یو مشتمل پاسورډ وي. که چیرې ستاسو پاسورډ یوازې کوچنۍ بیسي یا یوازې غټې بیسي یا یوازې عددونه یا ټکي کې استعمال شوي وي ستاسې پاسورډ نه قبلول کیږي. باید ستاسو پاسورډ د دې ټولو څخه یو ګډ مشتمل خوندور پاسورډ وي. زه اوس یو داسې پاسورډ ورکومه. دا د ما پاسورډ ورکړئ. دا د ما دویم ځل بیا هغه پاسورډ کې ولیکئ او په دې خانه کې به تاسو دغه شپږ سوالونه دي. د شپږ سوالونو چې هر سوال وي انتخاب کړئ، د هغه جواب بیا لاندې تاسو لیکئ. لومړی سوال داسې لیکل شوی دی what is the first name of your best friend in high school، چې ستا په های سکول کې نږدې ملګري نوم څه دی. تاسو به هغه لاندې د هغه نوم ولیکئ، که هغه صحیح ولیکئ غلط ولیکئ پروا نه. مثلا زه خان لیکم. لاندې بیا هغسې شپږ سوالونه دي. د دې شپږ سوالو څخه چې هر یو سوال تاسو انتخابوئ هغه سوال انتخاب کړئ او د هغه جواب ولیکئ. مثلا په دې کې اول سوال دی what is your dream job، چې ستا د خوښې کاروبار څه دی. نو په دې کې بیا تاسو چې هر جواب ورکوئ هغه جواب ورکولی سئ. مثلا زه لیکمه چې زما د خوښې جاب چې دی هغه ټیچینګ دی، یعنې درس کول. هغه قبول سلو. او په دې دریمه خانه کې بیا هغسې شپږ سوالونه لیکل شوي دي. هر سوال چې تاسو انتخابوئ د هغه جواب بیا تاسو لاندې په عنصر کې لیکئ. مثلا په دې کې لیکلي دي د دویم سوال what was the first name of your first boss، چې ستا د اول مشر نوم څه ولو. مثلا بیا زه ورته لیکم چې د هغه نوم احمد ولو. او بیا لاندې به تاسو راشواسئ. په دې ځای کې به تاسو کم کوډ چې تاسو ته درکول شوی هغه کوډ به تاسو لیکئ.
یعنې دغه کوډ که چیرې په کوچنۍ بي سي وي کوچنۍ بي سي به تاسو کې لیکئ، که غټۍ بي سي وي په غټۍ بي سي باندې، او که چیرې تاسو دا کوډ نسو ویلی بیا لاندې پر نیو کوډ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به بل کوډ درکول سي. مثلا اوس دا کوډ دی، دا کوډ زه ویلی سم نو زه یې دلته ټایپومه. اول ټي لیکلی دی په غټۍ بي سي باندې، بیا 4 لیکل سوي دی، او بیا وروسته په غټۍ بي سي W دی، بیا په غټۍ بي سي A دی، او وروسته 1 دی. نو کله چې دا ما کې سرچ کړي نو زما څه دا کوډ دا دی قبول کړ سو، نو زه به بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکم. کله چې تاسو دا ټوله خانې ډکې کړئ بیا به وروسته تاسو چې پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ دا پیغام به تاسو ته راسي. په دې پیغام کې دا لیکل سوي دی چې تاسو پخپله د اپل آی ډي ویریفای کړئ، یعنې په کوم ایمیل باندې چې تاسو دغه آی ډي جوړوئ هغه ایمیل ته تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به تاسو ته دلته لیکي. اوس ما ته یو کوډ راغلی دی، هغه کوډ دا دی، تاسو وینئ چې زه به هغه کوډ 722 هغه به زه دلته کې ولیکم 722 دا دی. کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو دا د تاسو وینئ چې زما د اپل آی ډي جوړه سوله، د احمد خان په نامه باندې ده، او کومه ایمیل چې ما ورکړی ول پر هغه ایمیل باندې زما د اپل آی ډي جوړه سوله. تاسو هم کولی سئ چې د هر ځای یاست، که د افغانستان، که د پاکستان یا بنګلادیش، چې د هر هیواد یاست په هغه هیواد کې بیا تاسو کولی سئ چې د اپل آی ډي بې له کریډیټ کارډه جوړه کړئ. بیا په دې ځای چې کومه صفحه د تاسو وینئ په دې کې بیا تاسو خپل د اپل آی ډي برابرولی سئ. مثلا ستاسو چې کوم پاسورډ ورکړی هغه پاسورډ مې نه دی خوښ، بل پاسورډ ورکوئ، بیا په چینج پاسورډ کې هغه پاسورډ ور بدل کړئ، یا کوم کویشنز چې تاسو ته راوړي وو چې ستا د مشر نوم څه شولي یا کوم 3 سوالونه وو هغه ستا نه دي خوښ چې ور بدل یې کړي، په دې ځای کې بیا تاسو هغه سوالونه ور بدلولی سئ، او دا رقم نور چې تغییر و تبدیل تاسو په دې ځای کې په خپله آی ډي کې راوستلی سئ.